مونږ پسې خلکو په لستوڼو کې ماران راوړي د وخت موسی ته د فرعون جادوګر ولاړ دی او پاس بشري حقونه غواړي له دب شوي قامه یو سړي خپې ایښي په سر د بل بشر ولاړ دی د یو نهر ماشوم کتاب کې داسې سوال راغلی چې دا دنیا به وي ساکنه که نن مر ولاړ دی او تا د انسان په ظلم ورکړه ګواهي کلي کې چې یوسف خپلو غورځاوله کړه ماره سپیه او زما د جیب په سپکېدلو باندې سپک شول یاران زما څوکۍ ته په نهره تابېداره سپیه ضایع چې شول په څه عبادتونه د ابلیس دې خلکو کې د هغه عادتونه د ابلیس او شیطان هم فرښته و نو باور په چا په کار دی لباس د ملایکو وي نیتونه د ابلیس او تبلیغ کوو د خپلې صفایۍ دلیل مو دا وي د هر جرم په شا به وي لاسونه د ابلیس مزاحمت مې د 80 کاله جاري وساته نه په شا کېږم نه سرکاره سړی شوی یم او ته راته داسې سینګار شوې سر ته کېناستلې او زه مزدور یم له روزګاره ستړی شوی یم یاران خو دا غواړي چې بیا پسې جرګه بوځمه زه ورته وایم چې یاره ستړی شوی یم عزیزي مصر چې مالدارو پیغمبر یې واخیست دا خو دنیا د مرتبې وي د جیبونو جینۍ که په چا بوج یم اندازه یې د لهجو نه لګي پیزار چې تنګ وي اثر ښکاري په مخونو جینۍ ستا د کاروان انجام خراب دی چې پیسې نه لري نو قدر نه وي پښتنو کې د لفظونو جینۍ کې هیلې او ډېر زیات احترامات محبتونه او خصاتونه ومنئ خپرونه ده ستاسو خپله غزل زار او زه یم غازي نادان قدرمنو نن د اختر د چا دویمه ورځ ده او د چا درېیمه ورځ ده او د چا پکې څلورمه ورځ ده خو راغلي یو ضلع مومند ته کغون علاقه کې موږ سره د دې پښتو ژبې یو ډېر محترم شاعر یو ډېر ښه لیکوال چې د لر او بر څومره پښتانه دي پیژني ښاغلی کاروان مومند صاحب موږ سره ناستې کوي کاروان مومند صاحب ډېره زیاته مننه چې وخت هم راکړو اختر هم مبارک شه د مینوالو د طرفه او زمونږ او ښه خوشحاله ډېره زیاته مننه الله مو قدر وکړه چې دلته رالې اختر دې ستاسو هم مبارک وي بیا ستاسو د پیج چې څومره مینوال دي ستاسو نو هغوی ته دې هم اختر مبارک وي بلکل خیر خیریت احسان ډېره مهرباني کلامونه به وروجي د یو کډوالې په خیمه کې څوکیداره سپیه ستا مقام لوی دی د وطن له هر واکداره سپیه او تا د انسان په ظلم ورکړه ګواهي کلي کې چې یوسف خپلو غورځاوله کړه ماره سپیه انسان میراث له ورونو وژني اوده لوټ کوي بهر ولاړه د اصحاب کاف له غاره سپیه او زما د جیب په سپکېدلو باندې سپک شول یاران زما څوکۍ ته په نهره تابېداره سپیه او کاروان مومند دا معیار د بې قدرۍ خو نه دی د بعضې کس ته مه وایه چې یاره سپیه ډېر ښه نور هم څه قربان ضایع چې شول په څه عبادتونه د ابلیس دې خلکو کې د هغه عادتونه د ابلیس او شیطان هم فرښته و نو باور په چا په کار دی لباس د ملایکو وي نیتونه د ابلیس او تبلیغ کوو د خپلې صفایۍ دلیل مو دا وي د هر جرم په شا به وي لاسونه د ابلیس کاروانه یو سړی دی د ګناه نه را روان دی خیرې کوي چې ورانه دي شخونه د ابلیس ورانه ګودره مات چیناره ستړی شوی یمه چرته د مشمه په لاره ستړی شوی یمه مزاحمت مې د 80 کاله جاري وساته نه په شا کېږم نه سرکاره سړی شوی یم او ته راته داسې سینګار شوې سر ته کېناستلې او زه مزدور یم له روزګاره ستړی شوی یم یاران خو دا غواړي چې بیا پسې جرګه بوځمه زه ورته وایم چې یاره ستړی شوی یم کاروان مومند د وحشت په دشته لاره تلي چې را رسېږمه تر ښاره ستړی شوی یم دا کلام شاید تاسو اورېدلی ډېرې خو کوم خواته لاړم مقرره فرښته د ډوډۍ تیر شو بحران په جنګ ځپلې خاریه د ډوډۍ چې چا غنم راکړل هغه به راته خدای ښکاره شه ما به وی دا دی چې چا کړی د واده د ډوډۍ خلک زما نه تبصرې په ښکلاګانو غواړي او ما ته پېښه ده په کور کې مسله د ډوډۍ حیرانتیا دا د دلته جنګ په مسلکونو کېږي خو که سنګینه مسله ده نو هغه د ډوډۍ دلته د خېټې د دوزخ د عذاب دومره خوف دی
ماشوم له مور زده کړي اوله کلمه د ډوډۍ او معذور بچي مې ورته نیمه شپه کې ډېر وخندل ورته سپوږمۍ به هم په شان ښکارېده د ډوډۍ کاروان مومنده د ځوانۍ د مایوسۍ سبب دی یوه د مینې نیمګړتیا ده او یوه د ډوډۍ ما ته حیا راشي چې تیر شمه د لار په دوکان نامزاد ایښی مې ګاڼه دی در نهار په دوکان مور به مې ټیټې سترګې واخیسته سودا په قرض ما ماشومتوب کې پیژندلې خدای د ښار په دوکان او د هغه اوښکې ملغلرې وې او نه خرڅېدې څومره بېوسو د معذوره بچو پلار په دوکان ستا د پیزوان فکر د خپل کور د ډوډۍ په فکر ژوند رانه مخکې ځي او زه یم له ایثار په دوکان کاروان مومنده خرڅولې مې رنګونه د ژوند یا بنجارې وې یا د کلي دوکاندار په دوکان خپل وطن غذا د بدر د غذا غوندې ده هندې زما سینه هم بلکل د حمزه غوندې ده د چا صادر شمر راښکلی د چا ورور شهید دی د وطن هره پوښتنه زینب هم ستا غوندې ده او مونږ یې په سیند د کابل تږي لاس تړلي تیر کړو مقام بدل دی خو قصه د کربلا غوندې ده د کوفې نه دی خو یو خط تر مونږه هم راغلی سوچ به پرې وکړو د قاصد سترګو کې غلا غوندې ده دا یو سړی د ډېر وخت نه د فرعون خلاف دی پیغمبر نه دی خو وینا یې د موسی غوندې ده یو د بودا مجسمې په سوات کې کفر ګڼي د رنجیت سنګ هغه پنجاب کې د روا غوندې ده یو درباري ملا دی وینځي ګناهګار سرونه د راوي سیند د مرتبه دی د ګنګا غوندې ده کاروان مومند د پکې رغړې باد د وینې خاورې وجود صحرا د احساس پکې بلا غوندې ده د یو تورات په تحریف شوي آیاتونو جینۍ مونږ به رانیسي ستا د مخ په وران خالونو جینۍ عزیزي مصر چې مالدارو پیغمبر یې واخیست دا خو دنیا د مرتبې وي د جیبونو جینۍ ډېر خیال که په چا بوج یم اندازه یې د لهجو نه لګي پیزار چې تنګ وي اثر ښکاري په مخونو جینۍ ستا د کاروان انجام خراب دی چې پیسې نه لري نو قدر نه وي پښتنو کې د لفظونو جینۍ نه خدای غارونو ته راځي نه تلی شي بره انسان که چېرته غواړي خدای ته وکړي څه خبره انسان او د مقبوضه پښتونستان مقدمه دا ده چې اشرف یې څه انسان یې نه ګڼي له سره انسان دا ورته ځان ور یادوي که الهي تنهایي چې د خپل ځان غوندې تنها کړي خدای اکثره انسان ډېر خیال او بس تفاوت پکې د خدای او بندګۍ دی ګني خدای لامکانه دی او زه هم در په در انسان بس تفاوت پکې د خدای او بندګۍ دی ګني خدای لامکانه دی او زه هم در په در انسان کاروان مومند د ژوند زما هره لحظه داسې دی لکه ماښام ستړی راستون شي له سفر انسان هوا کې وچې پاڼې او اکثره کاغذونه زمونږ د امید کښتۍ خو یره کاغذونه ژوند څه دی او د ژوند د عملنامه په آخرت کې بس وړو غټ عدالت ته له دفتره کاغذونه تاریخ خو لکه تور غوندې تصویر د تهذیبونو چې ډک دی له جنګونو او له شره کاغذونه او قرآن خو کامل او زړه کې نه وي نو بیا څه دي راغلي دي تور ټکي او له بره کاغذونه او پرې ما د سبقونو ډیګرۍ واخیستې نامزادې مطلب چې ستا والی شوې د زړه سره کاغذونه پرې ما او کاروانه لکه تمه دې د ښکلو نه پیدا شوه راړوې په شا له سمندره کاغذونه اخر یو غلم مخکې دغه دوه شعره چې له بابره جنګېدلې تر اکبره یه پښتونه د مغول د جنګ نوکره وخت بدل دی رنجیت سنګ د کلي خان دی دورانه یې خیراتونه وړي له دره کلام دی چې کوم حرملات ته مخامخ علی اصغر ولاړ دی هر یو مظلوم ته د یزید اسکر په سر ولاړ دی مونږ پسې خلکو په لستوڼو کې ماران راوړي د وخت موسی ته د فرعون جادوګر ولاړ دی او پاس بشري حقونه غواړي له دب شوي قامه یو سړي خپې ایښي په سر د بل بشر ولاړ دی ډېر خیال د یو نهر ماشوم کتاب کې داسې سوال راغلی چې دا دنیا به وي ساکنه که نن مر ولاړ دی زه به جهاد کوم د دور د خدایانو خلاف یو بت شکن خیال مې په وړاندې د ازر ولاړ دی او د وطن پیغلو نه راکاږي څادرونه د سر کاروان مومند اوس په هر پاټک شمر ولاړ دی ډېره زیاته مننه موږ هم ټایم راکړو
الله مو قدر وکړه چې په دومره مصروفیاتو کې او د دومره لرې نه تاسو دې ګاډي وړو لارو باندې دلته راشئ نو دا مو په موږ باندې احسان دی. ډېره زیاته مننه. قدرمنو کاروان مومن صاحب را سره تاسو واورېدو. زما یقین دی چې دغه خپرونه به ستاسو د زړونو او ذهنونو ورونه وټکوي. آباد او ښاد او بریالي اوسئ.